سلامونه دوستانو، نن ورځ به د نیوزیلند د هغو یو شمېرو طبیعي عجایبو په اړه غږیږو چې اوس هم خلک ورته حیرانه پاتې دي. د دې حیرانوونکو عجایبو نومونه ګلابي او سپینې زینې دي. دا زینې د نیوزیلند په شمال کې د روتوماهانا په جهیل کې وي. له نږدې 130 کالو څخه د ډېرې مودې لپاره دا زینې د نړۍ له مشهورو ګرځندوی ځایونو څخه وې. خلک له نړیوالو ځایونو څخه یوازې د دو زینو لیدلو لپاره نیوزیلند ته راتلل. خو په 1880 کال کې د تاراویرا اورغورځونکی غر له ناڅاپي ځواک سره وچاودېده او دا ښکلې زینې د ځمکې لاندې لاړې. د دې طبیعي عجایبو په نابودۍ سره نړۍ یو ډېر ښکلی ځای په ګمنامۍ کې ورک شو. اوس له نږدې یو نیمې پېړۍ وروسته ساینسپوهان دې نتیجې ته رسېدلي چې ښایي د دې زینو ځینې برخې لا هم د روتوماهانا جهیل په تل کې پرتې وي. که چېرته دا ځای دقیق وموندل شي نو دا امکان شته چې دا زینې بیا د نړۍ مخې ته راشي. دې موضوع سره په تړاو اوس ډېرې پلټنې روانې دي. ساینسپوهان او څېړونکي هڅه کوي چې د جهیل په ژورو کې پلټنې وکړي او د هغو ځانګړو ځایونو په لټه کې دي چېرته چې دغه عجایب ښایي شتون ولري. دا پلټنې یوازې د 40,000 پوندو بودیجې ته اړتیا لري چې د ځانګړو وسایلو او متخصصینو په مرسته ترسره شي. دا د تحقیقاتو یو اوږده لړۍ ده چې که بریالی شي نو د دې امکان شته چې د نیوزیلند دا طبیعي عجایب بیا له خاورو لاندو څخه راپورته شي. د دې پلټنو یوه برخه دا ده چې د روتوماهانا جهیل په مختلفو برخو کې جغرافیایي څېړنې وشي. دا څېړنې کولی شي چې د جهیل په تل کې پټې زینې څرګندې کړي. په ځینو سیمو کې دا احتمال شته چې د جهیل تل ته رسېدل ګران وي، خو په ځینو نورو ځایونو کې ساینسپوهان په باور دي چې هلته د زینو نښې نښانې موجودې دي. له دې سربیره دا هم ویل کېږي چې ځینې اوسېدونکي په هغه وخت کې داسې خبرې اورېدلې وې چې دې زینو په ځینو برخو کې له ورګرځېدو وروسته هم څرګندې پاتې شوې وې. که چیرې دا معلومات رښتیا وي نو دا به د ساینسپوهانو لپاره یوه ډېره ارزښتناکه موندنه وي. په پای کې دا یوه غټه پوښتنه ده چې آیا ساینسپوهان به وکړی شي چې دا ورک شوې زینې بېرته راوګرځوي؟ که داسې وشي نو دا ځای به بیا د پخوا په څېر له سیلانیانو څخه ډکه شي.